الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه السلام. ډیرو معزز او محترمو دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د عاجزۍ باره کې د عمر رضی الله تعالی عنہ عاجزي او دغه تواضع یو مختصره واقعه چې کتاب تنبیه الغافلین باحادیث سید الانبیاء والمرسلین صفحه 108 د عمر صاحب یو لنډه او مختصره واقعه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په عاجزۍ باندې او دغه په تواضع باندې دلالت کوي را نقل کړي ده. کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین و، صحابه کرامو سره په مشوره باندې د فلسطین طرف ته روان شو. نو د سره یو غلام او یو وخه ور سره و. نو د خپل غلام ته ویل چې څه اندازه به ته په دې وخه باندې سپریږي او ما به د وخې تناب نیولې روان بم، بیا به چې نوبت راز ما راغی زه به په وخه باندې سپریږم او ته به په ګډه باندې به شام طرف ته روان شو. اگر چې غلام ور سره نه منله چې نه ته امیر المؤمنین باید ته په وخه باندې ناست او ما د وخې تناب او رسۍ نیولې او زه باید لندې. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې نه په نوبت باندې به دواړه سره ځو. نو چې کله شام ته نږدې شول، په دغه وخت کې د شام د خاورې ته داخلېدلو نه مخکې یو سیند اوبه وې په دې سیند کې. نو دغه ځای کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د غلام نوبت را رسېدلی و چې دا به باید په اوښه باندې سپور شي. عمر رضی الله تعالی عنہ لاندې وي او د اوښې تناب یې نیولی. نو په دې ځای کې عمر رضی الله تعالی عنہ د اوښې تناب ونیو او غلام یې پاسه په اوښه باندې ناست او یو لاس کې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل چپلۍ ونیولې ځکه اوبه وې، اوبو نه پورې وته خواته، او بل لاس کې د اوښې تناب ونیوه. کله چې د سیند نه پورې وته نو هلته په شام کې امیر چې یا مشر په دغه وخت کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ د دې امت امین شخص دا هلته موجود و، د هغې ځای امیر و. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې په داسې حال کې ولید چې څپلۍ په تخر کې نیولې دي او غلام پاس په اوښه باندې ناست دی او د اوښې تناب نیولی دی، نو ورته ویل یا امیر المؤمنین ان عظماء الشام یخرجون الیک فلا يحسن ان يروك على هذه الحاله. اے د مسلمانانو امیره، د شام ټول لوړپوري چارواکي مشران خلک دا ټول راوتی دي تا د پاره چې تا ویني، نو ته چې په داسې حال باندې چې غلام د پاس په اوښه باندې کېنولی او ته لاندې او بیا امیر المؤمنین هم یو څپلیو ته دې وګوره چې په تخر کې د نیولي کالي دې مزاړه دي، دا شیان ټولې ورته ویلې. نو دا مناسبه نه ده چې تا په داسې حالات کې دا خلک وویني. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي انما اعزنا الله تعالی بالاسلام فلا نبالي من مقاله الناس. و یقینا الله عزت مونږ ته په اسلام باندې راکړی، د اسلام په دین باندې الله مونږ ته عزت راکړی. مونږ د خلکو په مقالو پورې او د خلکو په قال او قیل پورې او د خلکو ویناګانو پروا مونږ ته نه راځي. نو هغه ته دا جواب ورکړه او خلکو سره ملاقات وکړه. نو په دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ کمال عاجزي مونږ او تاسو ته ثابتېږي چې صحابه کرامو کې څومره زیاته عاجزي وه. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله تعالی دپاره عاجزي وکړله او تکبر نه کار وانخسته، کبر ونه کړه، عاجزي په ځان کې اختیار کړه، الله به دا سړی پورته کړي او الله تعالی به دې سړي ته عزت او شرافت ورکړي. د دې وجه نه عمر صاحب وایي چې نحنو قوم اعزنا الله بالاسلام، موږ داسې یو قوم یو چې الله عزت موږ ته په اسلام باندې راکړی. فمهما ابتغینا العزة بغیره اغلنا الله. که کله هم منګه عزت د خپل ځان، د خپل قوم، د خپل ملک، د خپل ټولو کارونو عزت د اسلام نه بغیر په بل څه کې ولټو او اسلام هم پرېښود، اغلنا الله، نو الله تعالی به هم داسې ذلیله کړي چې بیا به زمونږ عزت هېڅوک نه کوي. نو تواضع په کار ده، موږ او تاسو ته هم په کار ده چې صحابه کرامو په نقش قدم باندې لاړ شو او هغه عاجزي چې په صحابه کرامو کې وه هغه باید په ځان کې پیدا کړو. الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.